د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی ټریله چلوي په همیشه په سفر باندې آیا دی به همیشه د سفر په رخصتونو باندې عمل کوي؟ الجواب بالله التوفیق هغه ده چې دی به همیشه د سفر په رخصتونو باندې عمل کوي. لکه دا کشتۍ چې چلوي یا د جهازونه چې چلوي پایلټان او د ټریلې چې چلوي او دغه ټکسۍ چې چلوي چې لرو لرو علاقو ته ځي راځي دغه یې کاري دی همیشه د سفر د رخصتونو نه پیدا اخیستی شي. قرآن او حدیث کې یو ځای کې دا مسله داسې نه ده راغلې چې د سفر د رخصتونه د هغه چا دپاره دي چې دی کله نا کله په سفر باندې وځي. نه، الله او د الله پیغمبر خو عامه خبره کړې څوک به سفري دته دا د رخصت شتي لکه دوه مونځونه یو ځای کول، مونځ قصر کول، سنت نه کول، په جوراو باندې مسح 3 ورځې 3 شپې پورې کول. دا رخصتونه روژه که نیسي ودې نیسي که نه نیسي نه دې نیسي وروسته دې قضا راوړي. دا رخصتونه د هر مسافر دپاره دي که هغه همیشه په سفر باندې او که هغه کله نا کله په سفر باندې. والله اعلم.